څلور رکعته فرض نیت او پریکټیکل طریقه زه تاسو ته په دغه کلیپ کې ښایم. دغه کلیپ تاسو په خپله هم وګورئ، زده کړه وکړئ، بل مسلمان سره هم شیر کړئ چې هغه ته هم نفع او فایده ورسېږي او تاسو ټولو ما سره ثواب کې پوره برخه نصیب شي. کتونکو زه به تاسو ته د ماسپښین چې کوم څلور رکعته فرض وي د هغې نیت او د هغې طریقه وښایم. په نورو څلور رکعته فرض لمونځونو کې تاسو صرف نیت بدلوئ، طریقه به همدغه شان وي. څلور رکعته فرض لمونځ کوم د ماسپښین په دې حاضر وخت رضا خاص خدای تعالی لرم، مخ مې د کعبې شریفې په لوري. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. کتونکو لکه څرنګه تاسو وکتل چې تاسو ته ما د ماسپښین چې کوم څلور رکعاته فرض و د هغې نیت او د هغې پریکټیکل طریقه په دغه کلیپ کې وښودله. همدغه رقم تاسو د مازدیګر څلور رکعاته فرض د ماسخوتن چې کوم څلور رکعاته فرض دي په همدغه طریقه باندې کولی شئ، خو صرف په هغې کې به تاسو نیت چې دی هغه د مازدیګر او د ماسخوتن ساتئ. کتونکو که چېرته چا په فرضو کې په آخري دوه رکعتونو کې مطلب دا چې په درېیم رکعت کې یا څلورم رکعت کې په غلطۍ سره چې دی صورت ویلو نو آیا په ده باندې سجده سهوه واجب شوه او که نه د واجب کتونکو یاد ساتئ په دغه مزګزار باندې سجده سهوه نه واجب کیږي. صله ځکه به نه واجب کیږي چې د فرضو په دریم او څلورم رکعت کې صورت نه ویل دا مستحب دي او دغه مزګزار په دغه مستحب باندې عمل ونه کړو نو صرف د دغه مستحب ثواب نه محروم شو، نور په منځ کې څه قسمه فرق هم نه دی راغلی او دغه مزګزار باندې سجده سهوه هم نه دی لازم. بله مسله که چېرته چا نه د ماسپښین لمونځ قضا شو نو آیا د دغه لسو رکعاتو قضا به راوړي؟ مطلب دا چې اول څلور رکعته سنت بیا څلور رکعته فرض او بیا دوه رکعته سنت او که نه صرف د فرض قضا به راوړي. کتونکو یاد ساتئ که چېرته چا نه د ماسپښین لمونځ چې دا قضا شو څه د عذر د وجې نه دته پته نه ولګېدلې دی بیمار و اوده پاتې شوی مطلب دا چې شرعي یو عذر ورته راغلی و او دنه دغه لمونځ قضا شو او دته د مازدیګر لمونځ کې دونه مخکې یاد و چې ما نه ماسپښین لمونځ قضا دی یا که ورته نه یاد بیا د ماښام لمونځ نه وروسته دغه قضا راوړی شي یا د ماسخوتن لمونځ نه مخکې یا وروسته قضا راوړی شي خو دغه مزګزار به صرف د دغه څلور رکعتو فرض قضا راوړي باقي چې کوم شپږ رکعته سنت یعنې څلور رکعته اول او دوه رکعته وروسته د دغه سنتو قضا په دغه مزګزار باندې نشته دی. که دغه کلیپ هم خوښ شوی وي تاسو ته فایده اخیستې وي بل مسلمان سره هم شیر کړئ چې هغه ته هم نفع او فایده ورسېږي او ستاسو ټولو ما سره په ثواب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.